بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 30 د جولای کال 2026 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې نړیوال موضوعات دي، ټول د همدغه زموږ ستاسو د بالخصوص د اسلامي نړۍ د خلیج او د شرق الاوسط د ایران او د امریکې همدارنګه د پاکستان د دخالت په دې موضوعاتو کې استخباراتي موضوعات د اسرائیل د خوانه ایران په اتومي دستګاه باندې دوباره د حملې لپاره تیاری او د پاکستان د اقتصادي مشکلاتو لپاره د امریکې نه د کومک غوښتل، د عربستان سعودي او د امریکا ترمنځ اتومي تړون او همدارنګه په اردن کې د 9MQ هغه ریپر تیاری چې ډیر قیمتي دي، 50 میلیونه ډالر یو قیمت لري. دا د دنه 12 دانې راغورځېدل او همدارنګه د ډونالد ټرمپ تازه تهدید ایران ته. راځم اول خبر ته. څرنګه چې تاسو ته په مسلسل توګه ما ویلي وو پرونه برنامه کې په واضح توګه په هغې باندې بحث وکړ چې د امریکا د اسلحې نه پس اوس د وزارت دفاع یا د جنگ وزارت د اقتصادي مشکلات سره مخ دی او بودیجه نه لري او پیسې غواړي. دی چې کومه غټه لویه بودیجه د جنگ دپاره غوښتې خو لا نه ده تصویب شوې. تازه پیټ هګست د سنا د دغې په حساب د مالي شعبې دغې ته راغوښتل شوی او هلته د جنګ په متعلق ترېنه پوښتنې کېدلې. دا جنګ او مشاجره ډیره تنده او تیزه وه. حتی د وزیر د جنگ او د سناتورانو ترمنځ ځینې ترخې جملې هم تبادله شولې او په دې کې زیاتر د دموکراتانو د خوانه د فشار لاندې ونیول شو. ورته ویل چې دروغ هم دی وایي، جنګ یې بایللی دی او خلکو ته دا کوي او پیسې غواړي، پیسې مصرفوي، مګرم هېڅ کوم ګټه یې نشته دی. د دې په تازه دغه د خبر دا کړی، ما تاسو پرون دا خپل په راپور کې دا ویلي وو چې د امریکا د جنګ کې مصرف، تاسو مې دا ویلي چې افغانستان کې د ورځې 300 میلیونه ډالر او په ویتنام کې 112 میلیونه ډالر د ورځې، په عراق کې 250 میلیونه ډالر د ورځې او په ایران کې سره د جنګ کې د ورځې مصرف 1.8 میلیارده ډالر دی. خو د دغې د خبرې نه معلومیږي چې دا 1.8 لا کم دی، د ده نه زیات دی، ځکه چې دوی خپله وویلې چې تېرو 11 ورځو کې 30.5 میلیارده ډالره دوی مصرف شوی دی او تازه د آینده د جنګ د مخته وړلو لپاره 80 میلیارده ډالره نور د کانګرس نه د دغه سنا ته وویل چې پکاري دي چې کانګرس باید دوی ته ورکړي. نو 80 میلیارده ډالره څه کم 90 میلیارده ډالره یې تازه غوښتي دي او دا ښکاره کوي چې دوی مصرف نهایتا زیات دی. همدارنګې سنټرل کمانډ یا سنټ کام د امریکا یعنی مرکزی قمانده د جنگ د امریکا چې ده په د شرق الاوسط کې، هغه ویلي چې په 11مه ورځ سره هم په مسلسل توګه باندې د ایران په بنسټیزو ادارو باندې موږ بریدونه کړي دي. د عملیات مرکز مو ورته والی، هنګرونه چې کوم ځای کې ډرون او طیارې ودرېږي هغه هم ورته له منځه وړي دي، د ډرون ذخایرو ځایونه هم ورته له منځه وړي دي، لوژستیکي نظامي مرکزونه هم له منځه ورته وړي دي او همدارنګې د ایران بنیادي ډانچې مو د منځه وړي او وهلي دي. او دا خبر هم پکې ویل شوی دی چې په تیرو دغه 10 ورځو کې ایران په تیرو دغه 11 ورځو جنګ کې ایران پر 10 کشتیګانو باندې بریدونه کړي دي او هغې ته زیان اړولی دی. همدارنګې د امریکا دغه کړی دی چې د 21م دور دی اپریشن لایټنینګ یا د په حساب دغه جرق و برق چې دغه چې سایقه ورته موږ په فارسي کې ویل کېږي، دغه تندر رڼا چې د دې په نامه باندې ده د حمله، یعنی حمله د سایقې یا د روښنایي د اسمان یا د اپریشن لایټنینګ چې رڼا چې د کویت پر جنوبي ساحه باندې په 21م دور کې دی برید کړی دی ایران. 2 ګارنیزونونه امریکا وهلي دي او د دې مرکزی قماندې مرکز یعنی کمانډ سنټر ورته والی دي، تنصیبات او لوجستیکي دغه ورته له منځه وړي دي. او همدارنګې د کویت د یو بل
د تصفیې اوبو یا ډیسالینیشن مرکز یې ورته د منځه وړی دی. د برق د تولیدولو یو پایګاه او برقي تولید هغه یې ورته د منځه وړی دی. دا دریم ډیسالینیشن مرکز د اوبو دی چې د منځه ځي او په دې ترتیب سره یعنی کویت کې اوس ورو ورو د اوبو د قلت سره دوی مخ کېږي، ځکه چې تر اوسه 3 منابع د اوبو یې ورته د منځه وړي دي. او په عین زمان کې ایران پر بحرین اردن باندې هم بریدونه کړي دي او په دواړو ملکونو کې سایرن غږول شوی دی چې خلک پټن ځایونو ته لاړ شي چې د ایران د خوا نه بریدونه کېږي. بل نړیوال خبر دا دی چې د اسرائیل استخباراتو دا ادعا کړې ده چې ایران دغه 480 کیلو غني شوي یورانیم چې دی د هغې 80% یې د نتنز په ښار کې په د غره په یو لمنه چې د کولنګار په دغې نامه سره یادېږي یا دوی ورته په انګلیسي کې پیکس اکس وایي، هلته دوی دا پټ کړي دي، محفوظ کړي دي، یعنې دی انتقال کړي دي هلته. او په عین حال کې ویلي چې 40% متبقي د اصفهان په اتومي کمپلیکس کې د ځمکې لاندې هلته دفن کړي دي. او د ده لپاره دوی وایي چې دوی به په دې ځایونو برید کوي او د دپاره چې دا یورانیم له منځه یوسي دوی ورته برنامه لري. همدارنګې د خاتم الانبیا قرارګاه دا تنبیه کړي دي امریکا او اسرائیل چې که چېرته دوی د ایران باندې او د دوی په ساحو باندې خپل دغه بریدونو ته دوام ورکړي نو دوی به خپل د عملیاتو ساحه وسیع کړي او د امریکا تر په حساب متحدین که چېرته په سیمه کې دي او د سیمې نه بهر اشاره اروپا خواته ده، د هغوی منافع او منابع به ټول ووهل شي او له منځه به ویوړل شي. همدارنګې ډونالډ ټرمپ اخطار ورکړی دی، خبرداری ورکړی دی ایران ته چې که چېرته دوی خپل دغه بریدونو ته دوام ورکړي نو په دې ترتیب سره به دوی د دوی په مقابل کې خپل هغه دغې ته تغییر ورکړي. څنګه چې تاسو معلومه ده مخکې مې وویلې چې اسرائیل دا ویلي چې ایران اتوم دغه غني شوي یورانیم منتقل کړي بل ځای ته یې وړي ښخ کړي او دوی تصمیم لري چې دا ووهي، نو د ده لپاره امریکا هم زه فکر کوم د دوی سره په دې کې ملاتړې ده او اوس یو ځلې بیا د هغه بریدونه چې د نتنز و فردو اصفهان باندې کړي یو ځلې بیا دا بریدونو ته آمادګي نیسي. د دې علایم څه شی دي؟ ځکه چې دا بریدونه په عادي توګه نشي کېدلی. دې لپاره د پټرولو رسولو تیارې کیسې 115 پکارې دي چې 10 دانې د امریکا نه راوړې وي او اوس یې 6 دانې نورې د انګلستان نه دغې ته اسرائیل ته را رسولي دي. بل دا دی چې دې لپاره هغه B1 تیاره پکاره ده چې لنسر بمبر ورته ویل کېږي او دا هم په انګلستان کې وي، دی د انګلستان نه راوړي دي. دا تیاره چې ده د B1 لنسر چې دی دا د بم اچولو لپاره او د دغې لپاره دوی تېنه استفاده کوي. په عین حال کې دا توانایي د دغې لري چې انتقال دا د انګلستان د میدان هوایي د مدهل نه را پرواز کړی دی او د دغې خواته راغلی ده د شرق الاوسط خواته. او په عین حال کې د دې بعضې دغه مراکز چې وو په رومانیا کې وو د هغې ځینې هم بعضې تیارې دوی د ده نه را کړي دي. د B1 تیارې یو خواص دا دی چې دا د کروز میزایل چې اتوم انتقالوي هغه خواص لري. په یو وخت دا 40 دانې کروز میزایل وړلی شي او دا اتومي دغه صلاحیت لري، یعنی اتومي حمله کولی شي. نو دا B1 تیاره چې ده یو څه د انګلستان نه او څه هم د رومانیې نه دا متحرک کړي دي، دلته راوړي دي. بل کار یې چې کړی دی B2 تیارې چې دا هم د بمبارد لپاره دی او بنکر بسټر دی، یعنی د ځمکې لاندې چې ګدا کوي 100 متره پورې دی وهل کوي هغه بمونو باندې تیر ځلې حمله یې په همدې باندې کړې وه په نتنز و فردو اصفهان کې. نو B2 تیارې یې دا هم د ډیګو ګاراسي د ټاپوګانو نه جزایرو نه چې د استرالیا خواته دي د هغې ځینې دغه کړي آماده کړي دي او وایي چې دا به په نتنز او اصفهان باندې به دا بمبارد کوي. نو دا خپله ثابتوي چې امریکایان لګیا دي د دې شي لپاره د اسرائیلو تر څنګ تیاری نیسي، یعنې کیسي
کیسي 115 سیارې د تیلو رسولو لپاره ورته راوړي دي. B1 چې د کروز میزایلونه اتومي انتقالي هغه ورته دي اروپا نه راوړي دي، او B2 طیارې چې بنکر بستر راکټونه په ځمکه وده کوي دا ورته آماده کړي دي. همدارنګې بل خبر دا دی، رویټرز دا خبر ورکوي چې پاکستان خپل د اقتصادي مشکلاتو نه ډیر زیات چې بوج لاندې دی، دا تصمیم نیولی دی چې کیدای شي د امریکا یا ډونالد ټرمپ نه دا تقاضا وکړي چې موږ ته 10 میلیارډ ډالر کومک وکړه، او دا په دې باندې کوي دا فکر کوي موږ امریکا سره ډیر په دې وخت کې نږدې شوي سو، ملګرتیا هم کړې ده، ممکن زموږ دا خبره ډونالد ټرمپ ځمکې ته ونه غورځوي او 10 میلیارډ ډالر موږ ته راکړي، در حال چې امریکا په خپل جنگ لپاره پیسې د کانګرس نه غواړي، ورته هغه لا تر اوسه نه دي ورکړي، او زه فکر نه کوم چې دا کم خامخیالي د پاکستان په دماغ کې پیدا شوې ده چې ګویا د دومره پاکستان امریکا سره نږدې شوي چې 10 میلیارډ امریکا ورته په هیڅ کله 10 میلیارډ ډالر نه ورکړي، چې ډېرې زیاتې پیسې ورته ورکړي هغه به دی چې IMF ته به وایي چې 1.3 میلیارډ 4-3 میاشتو کې ورته ورکړي، هغه ورته ورکړي، ځکه تر اوسه یې نه دي ورکړي. بل خبر دا ډیر مهم او اساس دی، څنګه چې تاسو معلومه ده عربستان سعودي د ایران په جنگ کې امریکای سره ونه درېد، خپل روابط علایق د چین سره نږدې کړل، او په حساب د دوی د امریکای ترمنځ یو فاصله پیدا شول، هغه سعودي په دې نیت وکړه چې اصلي هم واخیستله، په درد هم ونه خوړه، پیسې هم لاړې هر څه، نو د امریکا نه فاصله ونیوله. اوس امریکا یو بل چار ورباندې ووهه چې یو وخت کې سعودي دا خبره کړې وه که ایران اتومي قدرت جوړېږي نو موږ به اتومي صلاحیت ترلاسه کوو. اوس امریکا ورته تازه دانه دا اچولې د عربستان سعودي ته چې زه حاضر یم تا سره ملکي چې سول نیوکلیر پاور دغه ورته وایي اګریمنټ ورته وایي، دا یعنی ملکی غیر نظامی اتومي صلاحیت لپاره زه تا سره قرارداد وکم، او په دې کې هم د امریکا ګټه ده، ځکه چې کله دا پاور پلانټ چې په جوړیږي اتومي دا 10 کاله نیسي، او د 10 کالو لپاره په دې باندې میلیارډونه ډالر لګیږي، او دا میلیارډونه ډالر به په سعودي لګي ځکه ځان ته پاور پلانټ جوړي، او په دې کې به امریکایي متخصصین او خلک به راځي او دا پیسې ټول د امریکا جیب ته ځي. یو خدا دی چې دی کوشش کوي په دې دغې سره قرارداد سره سعودي بیرته خپل په چنګال کې ونیسي، د چین د خولې نه راوباسي، بل دا دی چې پیسې ترې نه واخلي او بیا یو ځلې وغولوي، په آخر کې بیا به نه اتومي نه چې وي بله بانه به ورته جوړ کړي، خپله سعودي به هم په همدې رقم ته بد رقم ته به ووهي او خراب به یې کړي. همدارنګې څرنګه چې تاسو معلومه ده د هغې بریدونه کوي پر ایران، زیربنا وایي ایران دګیا د بریدونه کوي په سوریه کې وکړل، په عراق کې وکړل، په اردن کې وکړل، په کویت کې کوي، په بحرین کې کوي، په قطر کې کوي، ټول ځایونه دغه کړي دي. خو د عقبه کې چې کوم وار دی کړی و د دې ډېر زیاته دغه تیارې دی ورته وهلې وي، خو په دې جمله کې دی وي چې تازه برید چې دی اوس کړی دی په اردن باندې، په دې کې 12 دانې ریپر ډرون چې دا 10 نه تر 50 میلیون ډالر یو دانې قیمت لري، دا چې 9MQ باندې یادېږي، دا ورته وهلي دي او د منځه وړي 12 دانې ورته وهلي دي، یعنی څه کم بس 800 میلیونه ډالره چې کم 1 میلیارډ ته ورسیږي، دا یو خساره ورته بله رسولې ده. همدارنګې ایران یو ځلې بیا د دغې تنګي هرمز ته دغه کړی دی چې کشتۍ هر څه راځي دوی به یې وهي، د ده په مقابل کې ډونالډ ټرمپ دا تهدید کړی دی که ایران هر یو کشتۍ په تنګي هرمز کې ووهي یا خطر ورته مواجه کړي نو دوی به د هغې هر کشتۍ په مقابل کې دوی وار پرې کړی، یو پل به وهي په ایران کې او یو مرکز د برق به له منځه وړي. دا نوې تازه دغه لکه مخکې چې پرون یې ویلي چې د هر امریکایي په مقابل کې 10 نه تر 100 ایرانیان به وژل کېږي، اوس یې ویلي د هر امریکایي په مقابل کې به دوی یو پل او یو برق مرکز به د ایران د منځه وړي او وهي به. دا و زما د نن ورځې سیمه ییز او نړیوال خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله ده دا برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.